د امریکا لخوا پر حقانی 10 میلیوني ډالري جایزې لغوه کول او غبرګونونه حقانی بالاخره وګټله، خو دا چې څنګه نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د رهبرۍ کمیټې غړی انس حقانی د امریکا له لوري د سراج الدین حقانی په اړه د معلوماتو شریکولو لپاره د ایښودل شوي 10 میلیون ډالري جایزې لغوه کول د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو ښه کېدو لپاره یو مهم ګام یاد کړی دی. نوموړي له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د امریکا له لوري دغه اقدام په سیاسي ډګر کې یوه لاسته راوړنه ده. نوموړي دغه راز د یادې شبکې پر دوو نورو غړو عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی هم د ایښودل شوو 55 میلیون ډالري جایزو لغوه کول ستایلي او وایي دا په سیاسي ډګر کې یو مثبت اقدام دی. دا ستونزه د جګړو له وخته پاتې وه او اوس چې په افغانستان کې امن دی او موږ د دوحې تړون ته ژمن یو نو د دې عمل اړتیا نشته. لا هم د امارت پر 5 نورو غړو هم ایښودل شوې جایزې په خپل ځای پاتې دي او موږ هیله لرو چې هغه هم لغوه شي. دا کار به د جګړې له وخته د افغانستان او امریکا ترمنځ بندې لارې پرانیزي. اوس افغانستان کې امن دی او هیڅ هیواد ته ګواښ او خطر پیښ نه دی. ښاغلی حقانی زیاتوي د امریکا لخوا دا ټول اقدامات د هغه امریکایي بندي تر خوشي کېدو وروسته اخیستل کېږي چې د طالبانو لخوا له امریکا سره د اړیکو عادي کېدو په موخه د ښه نیت لپاره خوشي شو. جنرال مبین بیا لیکلي عبدالعزیز حقانی د خلیفه صاحب 5م ورور دی. د نوموړي په مورد ویل کېږي د دښمن پر وړاندې خورا شجاع او پلان ګزاره خو د خپلو یارانو په مورد مشفق او عاجز دی. د امریکایي تاړاک پر وړاندې پلانونه کامیاب او حیرانونکي دي. عقاب افغان لیکلي د جنگ پر مهال جنگ او د تعامل پر مهال تعامل کوي، همدا د بریا راز دی. خلیفه صاحب د 20 کلن جهاد پر مهال د مقدسو استشهادي ټولیو پر مټ د باګرام، شوراب او صحرا باغ ناټویي اډې ونړولې. اشغالګري ووژل او په جرأت به اعلان وکړ چې متجاوزین یاست، له وژلو مو خوند اخلو. و چې واکمن دی ملت ته د ترحم مخ ښودلی او پر سر یې د شفقت لاس تیروي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.